دي وقت تاسو د صوبه سرحد د ټولو مدرسو نه مکې مدرسه د هغې په جومات احاطه کې د یو څو برادران محترم د حفظ قرآن د دستاربندۍ او دستوره کې راجمع شوي یو. ستاسو دا دارالعلوم رحمانیه دا د صوبه سرحد د پاکستان صوبه سرحد لومړۍ مدرسه ده او د پاکستان د جوړېدو نه مخکې جوړه د دې باره کې ما ته دوه تاریخه معلوم دی. اوله دا چې د دې بنیاد یو لوی بزرګ مجاهد حاجي فضل واحد د تورنګو چې په مومندو کې خښ دی او په مشهور مجاهد مشهور دی. بنیاد یې هغه ایښی دی. تاسو الحمدلله. نو دا د تورنګو د بابا علي صاحب یو یادګار دی. میم کتاب کې ما لیدلی دی چې د سنډاکې باباجي یو مشهور عالم او مجاهد تیر شوی دی او انګریزانو سره مقابله کړې ده. دا بنیاد هغې ایښی دی. که هر یو وي دواړه د خپلې زمانې لوی اولیا او لوی بزرګان او لوی مجاهدین. نو ستاسو دا مدرسه رحمانیه دا د صوبه سرحد د ټولو مدرسو نه مخکې مدرسه ده. خدای دې دا آباده لري او د دې د ظاهري او باطني ترقۍ اسباب د خدای مهیا کړي. د قرآن شریف مجلس دی. نو د قرآن شریف په باره کې به ورته یو درې خبرې عرض کړم. اوله دا چې قرآن شریف کې کم کمالات دي د خدای په نزد څومره قدر. دویم دا چې کوم ورونو یاد کړه او د چا دستاربندۍ له مونږ او تاسو راجمع شوي یو د هغوی د خدای دربار کې څومره قدر. دریم دا چې داسې مدارس جوړوي او د حافظانو د قرآن خدمت کوي د هغوی څومره قدر او عزت دی د خدای په دربار کې. ورونو لومبۍ خبره چې د قرآن شریف کمالات او قدر څومره دي دا خو زما غوندې خوارنګړی مولا که 12 کاله بیان وکړي نو پوره کولی نه شي. خو دې وخت کې یو خبره دوه د قرآن شریف د کمالاتو واورئ. اوله دا چې په مخ ته ځمکې څومره آسماني کتابونه خدای نازل کړي. یو کتاب هم په خپل شکل او په خپله ژبه او په خپل صورت کې شته نه بغیر د قرآن شریف نه. د قرآن شریف د نږدې کتاب مخکې شپږ د پاسه 610 کاله مخکې چې نازل شو انجیل شریف چې د هغې منونکي ځان ته عیسایان وایي او په مخ د ځمکې ډېر دي حکومتونه یې مالدار دي او د دې خپل کتاب ډېر خدمت کوي او نشر اشاعت یې کوي. صرف 10 د پاسه 600 کاله مخکې نازل. خو په دنیا کې انجیل شریف په خپله ژبه کې نشته. ټول ترانسلیشنې دي ترجمې دي. دا د ګلبدین دا د محمدین دا د شامړې مولا دا د تاکار مولا دا د باجوړ مولا په ترجمو څه باوري. پادرانو ته ستاسې قسم دی په ذوالجلال چې موږ ته خپل کتاب په هغه ژبه کې وښایه چې په کومه ژبه کې نازل دی. نو هغه نشته. بیا یو دین که څو دی ما نه چې پادریان راشي دته قصدن تپوس کوم وی موږ 4 انجیله تقسیمو. انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل شمعون. و ما سره 5 دي. انجیل برناباس هلکه خدای 4 نازل کړو که یو نازل شو او 4 هغه چې ګورې هغې کې به اختلافات درته په خپله نه ده وایست. 4 هغه چې راجمع کې قسم دی د قرآن شریف د 10 پاړو هم نه دی. زموږ قرآن شریف خدای په عربۍ ژبه کې نازل کړی دی او عربي ژبه دې وخت کې په اقوام متحده کې 6 ژبو کې خبرې کېږي. یوه پکې عربي ده. تاسو وایئ الحمدلله. د دنیا د 14 ملکونو سرکاري ژبه عربي ده. تاسو وایئ الحمدلله. د 1.38 کروړو مسلمانانو مذهبي ژبه عربي ده. تاسو وایئ الحمدلله. هر ملک ته چې لاړ شئ که د انګریزانو سرو کافرو ملکي او د اسلام کتاب پکې ویل کېږي نو اهم کتابونه او قابل اعتماد کتابونه هغه ټول په عربۍ ژبه کې دي. هغه ژبه خدای محفوظه ساتلې ده. په سینو کې محفوظ دی. دې وخت کې څومره قرآن شریف چاته یاد پوره خو څوک نشي ویلی د هغه علم خدای سره. خو د یو اندازې مطابق
دی وخت کې 15 لکه حافظان دي په مقدس مکې. تاسو وی الحمدلله دا هغه وړوکي انجیل په مقدس مکې حافظ نشته او 3 مضمونه دي پکې ما کتلې دي څو ځله ده مختصر او قرآن شریف ژبه ګرانه متشابه آیتونه پکې ډېر مضامین پکې ډېر او دومره خلقو ته یاد دی که چکوال ته لاړی که جیلم ته لاړی که د ملک نه بهر ته لاړی فیلیپین ته او انډونیشیا ته په زرګونو هلکان او جینکې حافظانې دي د قرآن شریف. زه افریقې ته تلم نو افریقا کې یو ملک مورتانیا نو هغې کې یو علاقه ده هغې ته شنقیط وایي نو د شنقیط عالمانو ما ته ویلي دي چې زمونږ په کورونو کې 5 ښځې نو 3 خو به حافظانې خامخا. ما یې خدای قرآن شریف مو یادول ډېر ګران کار دی. یہ تو لوہے کے دانے چبونے ہیں دا خود اوسپنې نیري چیچلي دا څنګه یادای وی زمونږ زنانو ته قاموس هم یادي د عربۍ یو ډکشنري ده د لغاتو کتاب دی. د دې وجه نه زمونږ په عالمانو کې یو خبره مشهوره ده وی قرآن شریف په حجاز مقدس کې نازل شوی دی او لوستې د مصر قاریانو دی او یاد کړي د شنقیط حافظانو دی او لیکلي د ترکو عالمانو دی او په معنا او په باریکیو یې پیږي د هندوستان عالمان. تاسو الحمدلله کم فکر کم مسائل کمې باریکۍ چې ده هندوستان علماو ترې روغکي دي دا د جهان د بل وطن نه دي روغ نو دومره خلقو ته یاد ده. زه مخکې تللی یم سوات د بدخیله کې یو مدرسه ده زما د شاګرد یو وړوکي جینۍ و د هغه زوی لوبه وی دا ستاسو د 400 ده او حافظه شوې ده ته امتحان والی ما ته د قرآن شریف په ګرانو ځینو کې امتحان واشي چې هغه زړو حافظانو لم د واره نه ورځي یو حرف خطا نه شوه او داسې صحیح قرآن شریف ووی ځکه صحیح یاد کړو د لهجې او د تجوید په اعتبار. ما خدای دا ستا د کتاب معجزه ده ځکه دې جینۍ له خو خپله پښتو ژبه هم سمه نه ورځي وړه جینۍ واړه واړه لکه وړې وړې جینکې څومره غټ کتاب نو دا د قرآن شریف کمال دی خدای ونه دا عزت ورکړی. ترونو یو سوال دی چې د انجیل شریف هم د خدای کتاب او زمونږ په ایمان دی هغه اصل او تورات شریف باندې هم زمونږ ایمان دی چې کوم اثر نو هغه محفوظ نه دی پاتې شوی او قرآن شریف محفوظ دی دا راز پکې څه دی نو یو خو جواب قرآن شریف کې دی او یو جواب درته زه وایم قرآن شریف کې وایي شپږمه پاره کې خدای پاک إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. دا آیات مطلب فلم دی خو خدای پاک وایي د هغې زمانې کتابونو حفاظت ما د هغې زمانې ملیانو ته حواله کړی او زمونږ د کتاب په باره کې وایي د دې ذمواري ما په خپلو سره اخیستې ده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون د دې حفاظت زما ذمه ده. بادشاه وعده کړې ده نو څوک یې وانولی نشي او هغې کې وعده نه وه ملیانو ته حواله ووایي یاده بنیادم ته چې یو شي حواله شي هلته خرابېږي زمونږ د کیب زمونږ په طالبانو خو ذمواري د خدای ده ویزي ذمواري دویمه دا ده چې هغه کتابونه خدای د یو زمانې دپاره رالیږلي لږ وخت دپاره نو د هغې هغه مناسب انتظام وشو. زمونږ کتاب آخري کتاب دی او زمونږ شریعت آخري شریعت دی زمونږ قانون او پیغمبر آخري قانون او پیغمبر دی. خدای داسې انتظام وکړي چې تر قیامته پورې دا محفوظ وي چې داسې وکړو نه وایي چې کتاب خو اوس نشته بل کتاب ته ضرورت دی او پیغمبر تعلیمات نشته ضایع شوي دي اوس بل پیغمبر ته ضرورت دی. خدای ته دا سوال ختم کړی دی تاسو وایئ الحمدلله نو دا محفوظ دی. دویم وروڼو دا د خدای پاک خبرې دي کلام پخواني کتابونه چې وو هغې باندې خدای خبرې نه وی کړی اما هر پیغمبر سره له خدای پاک د ملاقات وخت کې ورکړي په یو ځل ویواله دا ستا کتاب لیکلی تیار زمونږ کتاب تیار لیکلی نه دی راغلی د خدای د طرف دا زمونږ او زمونږ د لوی خدای او د لوی پیغمبر په منځ کې
دویش کال او 2 میاشتې او 2 ورځې خبرې شوې دي، مخکې خبرې دي بیا لیکلي وشو، نو کتاب وروسته شو کلام مخکې دی. تاسو وی الحمدلله. تورات انجیل باندې خدای خبرې نه وی کړې، دا خدای کتابونه خو ور به کړ پیغمبر، دا د خدای خبرې دي. نو که یو انسان دا معلومول غواړي چې زه د خدای خبرې واورم، د خدای کلام واورم، د خدای خبرې یاد کړم، هغه صرف د قرآن شریف په شکل کې شته، په بل شکل کې نشته. تاسو وی الحمدلله. درېیمه قرآن شریف کې چې کوم علمونه او مسلې خدای ایښي دي، نو د هغې څه اندازه ویل. هر کتاب کې چې څوک لیکونکي هماغه مسلې راوستې شي چې دا لیکونکي ته یادي. د دې کتاب را لیکونکي خدای دی، نو د خدای د علم اندازه نشته، نو د دې کتاب د علم هم اندازه نشته، دومره ډېر. یوازې زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله د قرآن شریف نه 12,15,000 مسلې معلومې کړې. تاسو وی الحمدلله. قرآن شریف په خپله 6,642 آیاته دی، خو دومره مسلې ترې معلومې کړې دي. دا کوم ځای دی؟ دا د هغه شاګرد را جمع کړي د هغه د وینا مطابق 6 کتابونو کې. یو ته جامع صغیر وی، بل ته جامع کبیر، بل ته سیر صغیر، بل ته سیر کبیر، بل ته زیادات وی، او بل ته مبسوط. مبسوط یوازې 14 جلدونو کې دی چې زما غوندې کمزوري مولی په سر نشي وړی نور کتاب. او د هغې زمانې نورو فقهاو وغیراو 1 کروڑ مسلې ترې معلومې کړي دي ټولو. داسې یو کتاب شته په پخته ځمکې چې د هغې نه دې دومره مسلې څوک معلومې کړي؟ خرونو دا لوی بحث دی، ته اوس نور نشم ویلی. دا ښکلي کتاب چې خدای د چا په سینه کې راولي، حافظ شي، عالم شي، د کتاب ترجمه کوي، تفسیر کوي، معنی بیانوي، د کتاب خاوند شي، د هغه څومره عزت دی د خدای په دربار کې. نو دا هم زه نشم بیانولی، په خپله د قرآن شریف بیان ته وکړئ. قرآن شریف کې خدای 22مه پاره کې سورة فاطر کې وایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ما دا خپل کتاب هغې بندګانو ته ورکړی دی چې دا ما ځان له خوښ کړي دي. ما خوښو بندګانو ته دا خپل کتاب ورکړی. چې خدای چاته خوښ وایي د هغې نه به زیات څوکي. خدای بادشاهانو ته خوښ نه وایي، ستاسو اربابانو ته خوښ نه وایي، ستاسو ممبرانو ناظمانو ته خوښ نه وایي، ملکانو ته خوښ نه وایي، لیډرانو ته خوښ نه وایي. وی دا کتاب چې میں چالا ورکڑے دا یہ میرے لاڈلے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، میں نے ان کو چنا ہوا ہے، یہ میرے منتخب شدہ لوگ ہیں. نو چې خدای چاته خوښ ګران وای، نو د هغې نه به ګران څوک دی. قسم دی دا د دنیا د لیډر خبرې نه وي، د پاکستان د دروغجنو یا د افغانستان د لیډرانو دروغجنو، دا د هغه خدای خبرې دي چې اسمان او ځمکه غور او سپوږمۍ پیدا کړي دي. اوس که څوک وایي چې د حافظانو کې به داسې څوک وي چې نسوار باچه، څوک به پکې سګرټ څکي، څوک به پکې کرکټیان وي. نو دا کرکټیان خدای ته خوښ دي. د جهان مرداره لوبه چې قوم یې تباه کړې دی هغه کرکټیان. قسم دی ټول قوم یې خراب. کالجونه او سکولونه په کرکټ پسې دي. هلکه دا څه شی دی؟ موږ د امریکې سره مقابله کوو، یدټي زن بچو امریکې سره په جهاد کې وکې، کرکټ کې دی اړه موږ وروسته پاتې شو، په تندر دی ولګي. کرکټ ډوډۍ ده که چای ده؟ ما ته افریقا کې مسلمانان دی قسم دی چې موږ دا واورو اخباراتو کې په ریډیو ټلویزیون کې چې د پاکستان هلکان کرکټیان راغلي دي، نو خوشحاله شو په زړه کې چې د یو مسلمان ملک هلکان راغلي دي. خو چې د هغې هغه عملونه ووینو نو زمونږ پوزه پرې کړي شي، ہماری ناک کم جاتی ہے. ولې هر هلک جینۍ بیگ کې نیولی، شراب بوتلې، د جهان بدماشي او د جهان د مسلمانانو د غریبو د وینې زوی په دغې مردارو باندې لګي. من کرکټ کو، ما یو ځل نواز شریف ته وی چې کوم محمدین اعظم و ځان له ناست، ما یو سوالګرې قام چې د خلکو نه زاړه غنم هم په سوال غواړي، هغه په کرکټ ته ما پیسې لګوي، په خپله هم کرکټي ما ته وایي ته د لوبو نه مخالف یې. ما وایي نه،
د لوبو یو حدي سکول کې دی هلکان کوي کالج کې دی کوي تاسو والا دومره اهمیت ورکړی دی چې نیم خبرونه د کرکټ په ریډیو کې نیم د ټلویزیون کې اخباراتو کې مستقله یو پاڼه که په لندن کې څو خره لګوي هغه به دلته تا ته تصویر کې ښایي دا څه شی جینکې ولکه او معاشره خرابوي منځ او دس اخلاق سړیتوب کمال زه حرم شریف کې مې یو ځل کتاب کړ مدینه منوره کې باب السلام سره ناست یو سپین ږیری حاجي راغی د پاکستان یا د هندوستان په ما سره کېناست په اردو کې خبرې شروع ما ته وایي ته څه کې څوک یې څه وی ما زه طالب علم سبق ویم څه سبق وی د دین سبق ویم نو ویې خندل ما یې کاکاجي ولې دی وخندل وی خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه کتابونه ځوته لوگ چاند پہ چڑھ گئے اور آپ کو پرانی پیلی شبد نیلی کتابیں پڑھ رہے اول خو خپشم چې خدای حج لراغلی دی او د خپل دین په باره کې دا سوچ خو د دې جواب مې ونه ما کاکاجي د سپومې ختلم تاسو تفریقي دی تاسو به بس ټیپر او ګوپیان ستاسو کالجونه او یونیورسټو دې څه پیدا کړل هغې سپومې ته خیجي تاسو ورپسې نور توفیجئ که مونږ ستاسو خپه ونیوله نو هم سیزن په خپله نشي کولی او بدنام مولیان هلکه دا کربونه روپۍ چې په کالجونو لګوي دوی څوک پیدا کړل صرف توکره او بله باره یو رساله راځي د ملتان او د مختلفو ځایونو نو د پنجاب یونیورسټۍ کې د 11 جماعت په دینیاتو کې دا پرچه راغلی و چې هغه اصحابانو 2 کسانو نومونه ذکر کې چې هغه عرب نه دي او اصحابان دي نو ډېرو به پکې څه هم لیکلي ډېرو پکې لیکلو یو ابو لهب او بل ابو جهلو دا اصحابان غیره سوال پکې دا چې د قرآن شریف څومره سورتونه دي وی 1,24,000 دا د دین په وار سوال پکې دا امام ابو حنیفه کوم کتاب لیکلی دی وی کتاب اللیل لیکلی دی پیغمبر علیه السلام څوک نو مکه مکرمه کې د یو لوی خان زیو میټرک یې پاس که په های سکول کې نو بیا ایکسپورټ یونیورسټۍ ته لاړ لندن ته واغه دی نه ډګري واخیسته او د قوم لوی ریفارمر شو راغی ځکه زموږ د خلکو په نظر کې خو دغه لوی سړي وي چې د لوی خان د خانکي زوی او های سکول یې وي انا لله ما نه اخباري نمایندګان د امریکې وغیره تپوسونه کوي یو ځل پکې یو تپوس وکړو چې مشرف د عالمانو مدارسو اصلاح کوي ما مترس د دین نه څه خبر دی مشرف د دین ویلې دی د میډیکل نصاب خو به هغه څوک جوړوي چې د میډیکل ماهرانې د انجینرینګ نصاب خو به هغه کورس هغه جوړوي چې یو سړي دین نه ویلې یې د انګریز په کتاب کې داسې په دوربین کې خپل زمونږ دین ویلي هغه د دین نه څه خبر زه یو نواب سره ناستم د مردانو امیر محمد خان صاحب ښه سړی دی په خپله اتیا کلي دي مردانو او کارخانې دی د انګریزي اخبارات هم ته راتلل فرانسې جرمني یو خبره په هغه ورځ راغلې وه خو هغه درته نه ما ته ویې وګوره دا پکې څه دي دا پښتانه دی ما ورته هسې وې ما نواب صاحب تا له اردو اخبار نه راځي دلته وی نه زه په اردو اخبار پوهېږم نه ما یې ولې وی موږ خو چې پیدا شو واړه او چې معمولي دغه شو نو د پادیانو غېږ ته یې چولي وو د عیسایانو نو د هغې په غېږ کې لوی شي وو نو چې په انګریزۍ کې زده کړې ده ډوډۍ په انګریزۍ کې خورو میتیاز یې په انګریزۍ کې کوو او دسمات یې په انګریزۍ کې کوو داسې سړی مثلا ستا د ملک مشر شي هغه د دین نه څه خبر دی مشرف خو هغه څه خبر فوجي سړی نو دې پورې ورته چې دوی د دین په حقیقت نه پوهېږي خدای وایي ما چې خپل کتاب چاله ورکړی دا ما ته خوښ دی دا تاسو ته چې معمولي غریبانان خرڅري ښکاري دا د خدای خوښ مخلوق دی قسم دی که د ټولو سکولونو هلکه دا چې کوټ پتلون کې روان یې او لکۍ ځړنده کړي او لوس سري پالش کړي بوټان دا ټول به د یو طالب قدم پورته ونه رس دا مې عقیده ده تاسو وی الحمدلله چې خدای چاته خوښ وي نو هغې ته څوک رسېدی شي نو که څوک دا ووایي چې دې کې به کرکټیانې نسواران خدای د هغې جواب په خپله کوي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها دا ټول
بس جنت ته بوځم که دا ګناهګار یم. او مخکې ذکر کړئ چې د خدای د رحمت نه ناامیده نشي، او دا نیک پکې وروستو ذکر کوي چې په خپل عمل غاویره نشي. دې ټولو سره مې یو وعده ده چې چاله مې کتاب ورکړه د جنت په لیست کې نوم ولیکلی شو. تاسو وایئ الحمدلله. دا ګورې د خدای بیان دی او زمونږ په ایمان دی. جنت کې به بیسي یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا، لاس کې به بنگړي د سرو زرو او بنگړو د پاسه به مرغلرې لګېدلې. ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے اور کنگنوں کے اوپر ہیرے چڑھے ہوئے ہوں گے. ما به پخواوي چې یاره دا بنگړې خو د هلکانو ډول نه دی، د جنکو ډول دی، او د کتاب والا خو یوازې جنکې نه دي، هلکان ډېر دي. دا ولې خدای ذکر کړی چې لاس کې به د سرو بنگړي په هغې به مرغلري. خو د قرآن شریف نه دا معلومیږي چې پخوانو بادشاهانو به د سرو بنگړي اچولې او په هغې به یې فخر کوو. نو د انسان په نظر کې د بادشاه د ډول نه قیمتي شي نه وي، نو خدای دوی ته وایي د بادشاه نو هغه دغه به درکړو. خدای د فرعون بیان کړی دی 25مه پاره کې. خدای پاک وایي ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون به قوم را جمع که جلسه به جوړه کړه، به په اعلان کو چې دا د مصر حکومت توان دی او دا نهرونه زما په حکومت کې نه جوان. زخم که دا خوار ملا خده اما انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زخم که دا خوار ملا چې دی خو په سیاست او په خبرو نه پیږي. فلولا القي عليه اسورة من ذهب، د دې خوار ملا په لاس کې خو د سرو بنګړي نشته. وګورئ دا بنګړي د چا دی. اوس هم ډېر خلک وایي د فرعون پسې ته روان ملا او ملا چې څوک د ملا سپکه کوي دا د فرعون په لار روان دی. پیغمبران ټول ملایان دي. تاسو وایئ الحمدلله. نو وی اما انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زخم که دا خوار ملا خده چې دی خو په خبرو نه پیږي. فلولا القي عليه اسورة من ذهب، د دې خوار ملا په لاس کې خو د سرو بنګړي نشته. خدای وایي زه به بنګړي ورکړم. هغه تش بنګړي یاد کړي، دې بنګړو کې خدای مرغلرې مې یادوي هیرې چې دا به په د پاسه پې لګولې. نو خدای وایي فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. قوم به په دې طریقه دوکه کو. د پاټو د دې دانه تاسو ورته وکړئ څوک ډوډۍ 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 څوک پښتون پښتون پښتون. دا نه وایي چې موږ یو مسلمان قوم یو، زموږ یو تهذیب دی، زموږ یو معاشره ده. موږ د کافرانو نه په څه جدا یو؟ په ډوډۍ نه، په سړک نه، په بنګله نه، په ښکلې عقیده او عمل او اخلاق. هغه موږ ته څه بیانوي؟ سړکونه خو هندوستان کې د دې نه ډېر دي، امریکا کې بنګلې زیاتې دي. بیا ولې ځان ته مسلمان وایي هغې ته کافر وایي؟ موسی علیه السلام یو ځل په قام شو. دا 11مه پاره کې ذکر دی سورت یونس کې. وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. موسی علیه السلام وایي خدایا فرعون په دې بنګلو په دې هاهو باندې دوکه دی، ده ته خپل سړیتوب وښایه چې سړیتوب یې زده کړي. دا مال و دولت دی والی قسم دی زه په هغه دریاب د لاندې تلم چې کوم کې دی مردار شوی دی، هغې کې اوس لاندې دی سرنګونه دي، پاخه سړکونه دي د مصر حکومت جوړ کړي. دا مردار ساده فوج ټول خدای په سمندر کې ډوب کړ او د ده بدن لکه د پړسېدلې سا میخې هغه خدای دریاب نه باد نه راوغورځاو چې مسلمانان یې وویني خوشحاله شي پې. خدای وایي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نن دې په اوچته ډبه غورځوم چې دا رستني مسلمانان دې وویني چې خوشحاله شي. د فوج یو ویښته هم نه دی څرګند شوی او دا مردار پکې خدای راوړي.
خدای چې چا سره څه کوي نو بیا د هغې څوک جواب نشي کول. نو خدای وایي زه به د کتاب ماله وله بندي ورکړم د سرو او سره د جنت داسې دي چې هغې کې نظر پورېوځي را پورېوځي، شفاف دي لکه د شیشې په شان. ولباسهم فیها حریر، جامې به یې د ریخمې، هلته ټیلر ماستران او درجیان نشته. انار به روشو کوي چې ماتې کې جوړه جامه به ترې روځي. مرغۍ به روانې دی به وایي چې یاره د دې غوښه به څنګه کړپ چې تیاره به راشي. میوه به څانګه کې میوه څانګه به رانې، هلته نظام جدا دی. دې ټولو څیزونو کې حس دی. اوبه شات او نهرونه چې دي هغه د سطحې د پاسه روانې په متوازي خطونو کې. کنده کې ني ته به داسې پروت یې اوبه به درله خولې ته راشي. دا د خدای بیان دی په 20مه پاره کې. خدای وایي فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکهة کثیرة لا مفتوحة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. داسې بیرې به چې ازغۍ به پکې ني نه به پکې ډوکي او داسې ګوجې کیلې به د هغې میوو نومونه یې غشتي دي چې انسان ته هغه معلومې وي. که داسې میوې ذکر کړې وي چې هغه مونږ ته نه وي معلومې، مونږ وایي چې دا څه شی ده. قسم دی که عربو ته لاړه یا دوبۍ ته نورو ملکونو ته داسې میوې وي چې تاسو به نه لیدلې، سړی حیران شي چې خدای دا څه شی ده. نو جنت کې خو ناشنا څیزونه دي، خو هغه میوې ذکر کړي دي چې د انسان په عربو ته معلومې وي، نو دا ورته خدای ذکر کړي. جنت کی زندگی آدھی خدایی ہے. د جنت جون نیمه خدایی ده چې سړي ته میلو شي. د خدای دوه صفته دی، یو دا چې څه پیدا کول غواړي پیدا کولی شي، دویم دا چې څه غواړي چې حاضر نو فوراً به حاضر شي. نو پیدا کول خو به جنتي نشي کولی، خو چې د کوم څیز تقاضا وي نو فوراً به حاضر شي. دا به خدای دوی له ورکوي. ستاسو د دې هلکانو د خدای نصیب کړي او ستاسو دې نصیب کړي. ښه چې څوک د دوی خدمت کوي د ښار په مدرسې ونه جوړوي، نو چې خدای چاته خپل نیازبین وایي او د دې نیازبینو خدمت وکړي، نو ته به د خدای په دربار کې نیازبین کېږي که به نه کېږي. زناور په خپلو نیازبینو خوشحالېږي. ته د چرګو بچو ته دانې واچوه، چرګه به خوشحاله شي. د سپی بچو ته کوترو ته قیمه واچوه، کوترې خوشحالېږي. د غوا بچي ته کټاکټي او ساسي ته ګایا واچوه، یې غوا ورته خوشحاله شي. انسان پې خوشحالېږي. یو انسان شپږو لوریانو پس خدای یو ځای ورکړي او هغوی کښېنولي، کله یې په اوږو کښېنوي کله یې په سر. ته ورشي یو ټافي یو ترو ګولۍ یا یو روپۍ هغه ماشوم له ورکړي، هغه پلار به یې څومره خوشحاله شي. که زړه کې 10 منه دشمني وي به ختمېږي. داسې نه و که نه؟ د خدای محبت او مینه څومره قسم دی. زموږ ښکلی پیغمبر وایي د خدای رحمت 100 حصې دی، یوه حصې دنیا ته رالېږلی او یو کم 100 کې قیامت ته پرېښي، ځکه قیامت کې ضرورت دی. هغه رحم یې په ټولو حیواناتو انسانانو خور کړی دی. دا غوا چې په بچي خپه کېږي او زر ترې خپه اوچته کېږي، او لوت د میجازو د وینو لړلې بچي پیدا شي او دا ورته اړمه شي سټي، او پیشو بال بس سټي، او چرګه په بچي خپه کېږي زر ترې خپه اوچته کېږي او وزر یې ورته خپرېږي، او ګډه په چړه په جړه روانې دا بچي ورپسې روانې، او اوښه جاړي بچو پسې، او مور پلار دا مینه والا زړه کې چا ایښې ده؟ دا خدای پاک یې دا هغه یو رحم دی چې ټول مخلوقاتو کې خور کړی دی. ما یو کم 100 رحمتونه به یې څومره تاسو الحمدلله خدای دې زموږ نصیب. نو ته چې د خدای د مینووالو سره دغه وکړي مینه. زموږ یو عالمانو کې یو عالم دی، د هغه نوم دی ابن جریر طبري. ما هغه خپله یو قصه لیکلې ده. وایي زه په یو جومات کې دیره وم، قرآن شریف مې یادوم، ما سره نور ملګري وو، نو موږ به خپله خرچه کوله، خرچه را سره یو ځل ختم شو، نو بسترې مو تړلې لکه د تبلیغ حضرات چې ځو وطن ته چې پیسې راوړو نو بیا به سبق وایو، چې بسترې مو تړلې او روانو. نو کلي نه چې کلي کې د یو یهودي دکاندار مخې له راغی، هغه نه به موږ سودا راوړه. راته وایي بچو کوم خوا ځئ؟ نو چې طالب په رښتیا طالب یا خو دروغ نه وایي. موږ ورته وایي کاکاجي زموږ خرچه ختم شوې ده، زه خپل وطن ته چې راوړو بیا به سبق وایي. راته وایي که د خرچې د وجې نه ځئ نو نه به ځئ، ستاسو ټوله خرچه په ما.
زما دکان دی د کلي دکانونو کې هر شی ملاویږي چې څه سیستم ضرورت یې زما دکان نه راوړی موږ ورته وایي کاکاجي ستا دین جدا دی او زموږ دین جدا دی شینګتانه غواړو هغه وی که دین مې جدا یي اهل کتاب خو یم که نه او ستاسو زما دین سره کار دی که خپلې ډوډۍ سره هم کار دا ماشومان چپ کار کوي وی بیا هم یو بل ته سترګو کې وکتل چې دا خو غیرت نه دی چې موږ د یهودي دکان ته ولاړ یو شي کې خیرات یې وغواړو انا باندې پېښ شو انا ته وایي ستاسو دی په دغه کتاب قسم یې دا چې کوم یادوی چې واپس او په دکې واپس کړو جماعت ته یې راوستو ګډې م کېښودې کېناستو هغه رانلاړ مشوره م کوله چې څه به کوو دغه قسم هم راکړ ډېر په محبت یې وویل بیا وی موږ وی سودا به ترې وړو بیا چې پیسې راوړو وربکړو د قرض په شکل خو دا م هغه ته نه وویلی وی یو 3 میاشتې م ترې سودا راوړه چې سبق هم ختم کړو وی زه او یو بل ملګری مې ورغلو چې تلو چې کاکاجي ستا څومره پیسې جمع شوي چې درله راوړېږو هغه یې بچو ما خو د خدای په نوم درکړي دي ما خو قرض نه یې درکړی دی بېغمه اوسېږي لاړو دې د عالم به یو 12 کاله پس زه حج له تللی او ما سره دغه سفر یو ملګری م نو چې طواف کوم بیت الله شریف کې چې ګورم هغه یهودي ناست دی او وظیفه کوي ما دې ملګري ته وویل هلکه ته وګوره دا د هغه فلاني کلي هغه بڼیا یهودي نو هغه هم چې وکتل مشر کې به زر فرق نه راځي نو هغه وویل هلکه دا په هغه دی دا جوړې مسلمان شوی دی ځکه دلته خو کافر نه راځي او نه یې څوک پرېږدي زه چې طواف وکړو نو تپوس به ترې وکړو چې طواف مو کوو ستړي مشي مو کړه ما ورته ویل کاکاجي ته د هغه فلانکي کلي هغه دوکاندار نه یې ولې نه ما ویل ته مسلمان شوي څه وی شکر دی زه خو مسلمان شوی یم ځکه قرآن ما ویل ته خو ډېر سخت یهودي وي څنګه مسلمان شوې وی زه خو خدای ستاسو د برکته مسلمان وي ما وی څنګه وی تاسو که یاد مې زمونږ کلي کې دی راوی او یو درس دی او ما پاتې کړی ما به د خپل دوکان نه خرچه درکوله نو ما په یو عقیده درکوله وی زمونږ د یهودي مذهب دا مسله ده چې بهترینه صدقه هغه ده چې د خدای په دین باندې خرج شي ټیک ده ته یو عام سړي له ورکړه ثواب دی وشو بېشکه خو د تبلیغ والا خبره یو 2 ګنټې پس به تقاضا له باتروم ته لاړ شي خبره خلاصه پې غوړي وریجې پې غوړې او چې ستا په پیسو دین یې زده کړي قرآن شریف یې زده کړي د هغې فایده ټول امت ته رسي نو دغه کلي کې زمونږ د کتاب والا څوک نه او تاسو وی نو ما زړه کې وی چې دا قرآن شریف هم اسماني کتاب دی او دا بچي یادونکي دي نو دا د خدای په نوم چې څه ورکړم دوی له به ورکړو نو ما دا ګورې زمونږ د دین مسله ده وی چې تاسو لاړئ نو یو شپه خوب وینم چې د ټولو جهانو سردار منکر راغلی دی زمونږ پیغمبر یاد دی او د هغه په راتلو زمونږ دا ټول کور روښانه دی ما ته وایي فلانکي مبارک شه ستا د ایمان فیصله شوې ده وی بې اندازې خوشحاله شم او د زړه کیفیات مې ټول بدل شي چې ښار راپاڅېدم دا کور راته ټول بدل ښکارېده ښځې ته مې ویم چې فلانکې ما خو بیګان اشنا خو هم لیدلی دی ما خو د مسلمانانو پیغمبر لیدلی دی او ما ته یې دا ویل ښځه مې په جړا شوه وی قسم دی دا خوب بیګا ما هم لیدلی دی ما وی دا خو رښتونی خوب دی زه چې زه جومات وی زه مې ښځه مې بال بچ مې 19 کسانو او لاړو جومات ته او د عالم په لاس هم ایمان نه و او د یهودیت نه م توبه وښکله او سخت کال مې ټول حج نه راوسي دا یاد دی کافر سړی یم چې د قرآن شریف خدمت وکړي رزق یې فراخېږي نو قیامت کې عذاب سپکېږي نو د مسلمان خو په ایمان دی د ده خو خدای دنیا واخله تاسو دا تجربه وکړئ چې چا د حافظانو خدمت کړی دی پیسې پې لګولي دي رزق پې زیاتېږي ځکه دا د قرآن شریف صفت دی جالب رزق دی نو چې تاسو څومره خدمت کوئ د قرآن شریف آخرت خو به هم خود ښکلي کېږي او دنیا به هم پراخوي ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان مدني دا د قرآن شریف د ختم بیان تاسو اورید موضوع دا د قرآن مجید معجزې دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 25 29 12 یو د دریو خبرو ته په دې قلهو کې خیال کوئ
اول ربط د مخکینی صورت سره څه دی، دویم شان نزول یې څه دی، دریم د الفاظو تحقیق، او څلورم یو درې اهم مضامینو ته اشاره راغلې ده په دې صورت کې. او دې ته خیال کوئ. د ربط متعلق درته ما مخکې ویلو چې ربط بیانول ضروري دی او که نه دی ضروري. نو ما ورته د دریو عالمانو رای بیانه کړې وه. متقدمین عالمان ربط نه بیانوي. د هر صورت په خپل مضمون او خپل بیان کې پوره دی او خپل د صورت او د آیتونو تعلق د هغې واقعاتو سره وي. نو د واقعې او د صورت په منځ کې مناسبت ضروري، د صورت سره ضروري نه دی. دا متأخرین عالمان اکثر ربط باندې ډېر زور کوي، ځکه چې قرآن شریف خو په دې ترتیب نه دی نازل، دا په کم ترتیب چې زموږ مخکې پروت دی. دا خو د حضور مبارک په وینا په اکثرو صورتونو کې او په دریو صورتونو کې په اجماع د صحابه دا ترتیب راغلی دی. نو چې دا ترتیب هغې جوړ کړی دی چې دا صورت د فلانکي نه مخکې کېدی او د فلانکي نه وروسته، نو د دې منځ کې به ضرور مناسبت وي. نو هغې په ربط بیانو باندې ډېر اهمیت ورکړي. دا د امام رازي رای ده رحمه الله. شاه ولی الله صاحب وایي چې ربط بیانول په درجه د مصحح لدخول الفاق صحیح دی، یعنی که بیان شي نو ښه ده، خو اصل مضمون د ربط بیانولو باندې موقوف نه دی. خو خیر ربط سره مناسبت معلوم شي د صورت د بل صورت سره. نو د قل هو ربط د تبت یدا ابي لهب سره څه دی؟ د ابو لهب د هلاک د سپېرتوب د دنیا او د آخرت د رسوایۍ ذکر راغلی دی په دې صورت. نو دلته یو سوال دا چې د ابو لهب کې څه چلو چې دومره سختو کلماتو او الفاظو سره یاد شوي دی په قرآن شریف کې، چې په دې امت کې د یو کافر هم داسې سخت ذکر نه دی راغلی لکه د ابو لهب. شل پکې څو ګوره دې ته خیال لره چې قرآن شریف که واقعې ته اشاره کوي خو هغه تعلیم وي د قیامته پورې، د تاریخ کتاب خو نه دی، واقعاتو ته اشاره کوي او د آینده دپاره ټول تعلیمات. نو سوال دلته واردېده چې د ابو لهب کې څه کړو. که شکل ته ګورو نو شکل یې ښکلی، ځکه ابو لهب داسې رنګ چې په تیاره کې به ناست و نو د مخ ته یې تک سرخ ښکاره کېده لکه د انګیټۍ د سروټکو په شان. که نسب ته ګورو نو عربي دی، په عربو کې قریش دی، په قریشو کې هاشمي دی، هاشمي کې د دواړو جهانو د سردار تره دی. که ژبې ته یې ګورو ژبې عربي ده، په مخ د ځمکې دې وخت کې 3640 ژبې دي، خو په ټولو ژبو کې چې کوم عربۍ کې کوم کمالات خدای کړي نو دا په بله ژبه کې نشته. نو ژبې د ټولو د جهان د ژبو نه اوچته ده. که ښار ته یې ګورو ښار دی، ښار یې د مکې مکرمې، مکه مکرمه تقریبا په نصف د عالم کې ده، اولته بیت الله شریف دی او بهترین ښار دی. که مالدارۍ ته یې ګورو نو لوی مالدار، اوس هم مکه مکرمه کې غر دی، د هغې نوم دی جبل ابي لهب، د هغې په لمن کې چې دا مردار ښخ شوی. نو مالدار، د نسب نه لوی، د رنګ نه ښایسته، د ښکلې ښار او د ښکلې ژبې خاوند، او بیا هم دومره په سختو کلماتو ذکر شوي دی چې ابو لهب سپېره شو. دا چل پکې څه؟ نو د دې جواب په قل هو کې راغی، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. د جواب خلاصه دا ده چې د خدای پاک په هغه طریقه ونه منه چې څنګه د خدای د منلو حق. د خدای یو نه ګڼه، خدای د شریکانو ګڼل، زمونږ د حضور پاک د رسالت انکار وکړو. مونږ ته دا تعلیم دی که د سړي نسب ډېر لوی وي، د سړي ژبه ډېره اوچته وي، ځان ته پښتون 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 وایي، او سړی د نسب نه ملک او ارباب وي، او د رنګ نه ښایسته وي، تک سپین وي لکه د انګریز، نو نه په نسب څوک خلاصېږي، نه په ژبه څوک خلاصېږي، نه په ښار څوک خلاصېږي، نه په مالدارۍ څوک خلاصېږي. خلاصېږي به په صحیح عقیده د توحید او د رسالت او د قیامت چې هغه د دین بنیادي عقاید. دا چې چا کینې نو قسم دی هغه سړی چې وږي خرڅوي د سړک په غاړه،
او یا نسوار خرڅی یا یو بل کمزورې کار کوي د خلکو په نظر کې خو مزګداري خدای مني هغه د هغه ارباب او د هغې ملک او د هغې لیډر او د هغې قمندان نه په زرچند د اوچت دی چې خدای نه مني. قل هو الله احد دی ربط شو. نو دې صورت کې جواب دی د دغې سوال مقدر. دویم شان نزول کې عالمان وایي چې بعض یهودیانو او بعض مشرکانو د دواړو جهانو سردار نه تپوسونه کړو چې قربان کم خدای ته چې خلک رابلې د هغې خدای خو بیان مونږ ته وکړه صف لنا ربک د خپل رب بیان خو وکړه ستا دا رب څوک دی. نو خدای پاک داسې ښکلی مبارک صورت راولېږه چې قرآن شریف بنیادي طور په دې صورت یې ختم کړی. جواب راغی. نو دریم دی الفاظو ته ګوره. قل هو الله احد. قل او ای پیغمبره دغې خلقو ته چې تا نه زما په باره کې تپوس کوي هو خدای یو حقیقت دی یو هستی ده شان دا دی الله داغه الله نوم دی احد داغه ړومبي صفت دی چې یو دی. دا قل څه ته وایي د الفاظو ته ګوره. قل راغی احد راغی صمد راغی لم یلد راغی او کفوا راغی. د دې قل ذکر مطلب څه دی؟ نو خدای پاک د خپل کلام په راز ښه پوهېږي خو ما د خپلو استادانو نه اورېدلي دی چې دلته د قل کې دوه رازه دي. اول دا ده چې یو اهم مضمون یو اهمه خبره یو اهم اعلان بادشاه کول غواړي نو د هغې دپاره د مخکې نه نشر اشاعت شروع شي. فلانکي وخت به صدر صاحب آرډیننس جاري کوي نه مخکې نه په ټلویزیون کې راشي په ریډیو کې راشي په اخباراتو کې راشي چې خلک ورته متوجه اوسېږي. نو دا قل د مخکې دپاره یو د توجه پیدا کولو اعلان دی چې خیال کړه یو اهم مضمون دا روان دی ځکه د خدای د توحید نه به لوی مضمون سوي. نو دا یو اعلان دی یو اعلامیه ده د آرډیننس جاري کېدو نه مخکې. دویم راز پکې دا دی چې ډېر انګریزان او یهودیان او غیر مسلم قومونه د قرآن شریف ترجمې ځان سره ساتي او ګوري او د قرآن شریف صفتونه کوي خو ورسره دا وایي چې دا حضور پاک جوړ کړی دا ځناور دا قل حقیقت کې هغوی ته جواب دی چې نه دا د پیغمبر کلام نه دی دا د خدای. نو قدرتي ورته جواب وشو اټومیټک په خپله. قل او ای پیغمبره هو د کوم ذات په باره کې چې تاسو تپوسونه کوئ دا د پیغمبر کلام مې نه چې څوک خپله خبره کوي ځان ته دا نه وایي چې ووایه دا ووایه خو مطلب دا چې دته بل څوک وایي. نو قل ووایه زما د طرفه ای پیغمبره هو د کوم ذات په باره کې چې تا نه تپوسونه کوي نو هغه دا. نو قل هغې ته ضمناً جواب وشو چې دا د پیغمبر کلام نه دا دته القا کېږي د بل ذات د طرفه چې هغه خدای دی. عربی کې احد ته یو ته احد هم وایي واحد هم وایي او دلته کلمه د احد راغلی ده د واحد نه. قل هو الله واحد نه دی راغلی کنې راغلی د قرآن شریف کې نورو ځایونو کې والواحد القهار خو دلته چې د توحید بنیادي مقصد و دلته د احد لفظ راغلی. احد او واحد کې دا فرق دی چې واحد هغه یو ته وایي چې په یو اعتبار یو وي د سړي یو زوی شي څوک دې تپوس وکړي کم ابنو ستاسو زامن دي او ویلې ابن واحد زما یو زوی دی نو دی یو سره دویم هم راتلی شي او 2 کاله پس به بل نه وړی دریم هم ورته راتلی شي. یا د جیب کې 1 روپۍ وي نو ته وایې فی جیبي درهم واحد زما په جیب کې 1 روپۍ ده دلته به احد نه وی واحد به وی دا داسې یو دی چې دویم ورسره راتلی شي او احد هغه یو ته وایي چې دوی لري نه بلکل دویم پکې راتلی نه شي لکه یو زړو ډیرو کې ګرځي او چېرته یو پخوانی روپۍ دي وموندله د زړو د بادشاه چې د هغې نه مثال شته نه چا جاویدګرونو کې شته نو ته به یې فی جیبي درهم احد زما په جیب کې یو یکتا روپۍ ده چې هېڅ قسمه ثاني نه لري نه په امریکا کې نه په برطانیه کې
د دې د فرعون د زمانې روپۍ پیدا کړو دا چا سره و؟ نو دلته احد راغلی. احد معنا خدای پاک په هیڅ اعتبار د دوه احتمال نه لري، یکتا دی. د صمد لس معناګانې تفاسیرو ذکر کړي، خو دلته ستاسو دپاره اسانه معنا دا ده. صمد معنا هغه ذات چې په هیڅ وخت کې، په هیڅ خبره کې، په هیڅ زمانه کې، په هیڅ شي کې هیڅ قسمه هیڅ چا ته هیڅ قسمه حاجت نه لري، او دته هر څوک په هر وخت کې، په هره زمانه کې، په هر شي کې هر قسمه حاجت لري. نو د صمد د معنا دوه حصې دي. یو دا چې دی هیڅ چا ته په هیڅ قسمه خبره کې محتاج نه دی، او هر چیز ما سوا د ده نه په هره خبره کې ده ته محتاج. د دې لفظ د لومبۍ معنا حصه چې ده دا په دې صورت کې په خپله راغله ده چې خدای هیڅ چا ته حاجت نه لري، او دا رستو معنا چې ده ته هر څوک محتاج دی دا په دې رستو دوو صورتونو کې راغلی دی. کفا، کفي، کف معنا هم مثل. خاص تحت اللفظ ترجمې ته ګورئ. قل اوه پیغمبره زما د طرفه دغه خلقو ته چې تا نه زما په باره کې تپوس کوي، شان دا دی یا هغه ذات چې د چا په باره کې تپوس کوي، الله هغه الله دی، احد هغه یو دی. خدای یو هستی لري، یو وهم نه دی، یو انرژي نه ده، یو الکترونیک نه دی، یو بو نه دی، یو ماده نه ده فرضي. خدای یو حقیقت لري چې نوم یې الله دی، او د هغه لوی صفت دا دی احد هغه یو دی. د الله واحد دعوه ده. خدای ولې یو دی؟ ځمکه پیدا کړې وې، اسمان یې نشو پیدا کولی، یو شی پیدا کړی بل شی نشو کولی. نو چې خدای پاک په هیڅ قسمه خبره کې چا ته حاجت نه لري، نو ځکه یو دی. یو زمیندار چې ځمکه نشي سنبالولی ځان له ملګري ګوري، یو دکاندار چې تجارت کې رسیدي نشي سرمایه ورسره لګوي نو ځان له ملګري ګوري، هر سړی چې یو کار نشي کولی د ځان له بل ملګري ګوري. نو چې خدای په هر شان پوره دی نو هغه بل څوک څه کوي؟ خدای ځکه یو دی چې خدای په هر څه کې پوره دی. خدای ولې پوره دی دا بیا دلیل شو. نو دا دلیل هم یو قسم دعوا ده. نو د دې دپاره دا رستي آیتونه دلیلونه دي چې څوک چاته حاجت لري محتاجون الیه وي، نو هغه درې قسمه راتلی شي. دا تقسیم عقلي دی، استقرایي نه دی، یعنې د دې نه څلورم قسم جوړېږي نه. یا هغه محتاجون الیه به بری د ده نه په درجه کې. یو دکاندار دی، د سره 1 لاک سرمایه ده، بل ځان له ملګري ګوري د 2 لاکو سرمایه واله. یا د ده نه لاندې د سره 1 لاک دی، هغه سره 50,000 د ویزه شریک کاروبار به کوم، یا د دواړو سرمایه برابرې. نو محتاجون الیه شریک ملګری 3 قسمه راتلی شي، یا بره، یا لاندې، یا برابر. نو د الله صمد د دې دعوې دلیل دا رستي جملې شوې. لم یلد، خدای اولاد نه لري، خدای زوی نه لري، نسې نه لري، کړوسې نه لري، کودې نه لري، پردې نه لري. لم یولد، خدای د چا نه پیدا نه دی، نه پلار لري، نه نیکه لري، نه کور نیکه لري، نه اور نیکه لري، نه بل نیکه لري. ولم یکن له کفوا احد، نه سیال لري څوک برابر څوک لري. لم یلد کې کم شریک ته اشاره شوه، کم شریک نه لري ځکه اولاد په درجه کې او مرتبه کې دا کم وي. لم یولد کې بره ته اشاره شوه چې بره شریک نه لري ځکه پلار او نیکه دا په مرتبه کې اوچت دی. ولم یکن له کفوا احد دا هغه مثل ته اشاره شوه. نو نه لاندې شریک لري، نه بره شریک لري، نه برابر لري. اوس د طالبانو یو سوال چې ترتیب طبیعي په داسې پکاو چې داسې ویلې شوي لم یولد ولم یلد، خدای د چا نه پیدا نه دی. ځکه موږ په انسانانو کې ګورو، په حیواناتو کې او په طبیعي نظام کې چې اول سړی د بل نه پیدا وي، بیا د ده نه بل څوک پیدا کېږي. اول پلار وي، بیا رستو زوی وي. نو دلته خدای طبیعي ترتیب بدل کړی دی. لم یلد خدای اولاد نه لري، لم یولد پلار نیکه نه لري. نو پکار داسې وه چې داسې ویلې شوی لم یولد پلار نیکه نه لري، ولم یلد او زوی او نسې او کړوسې نه لري. دا طبیعي ترتیب بلې بدل شوی. نو خدای پاک ښه پوهېږي. خو زموږ عالمان وایي شعر 2 خبرو ته اشاره ده. یو خو دا چې کوم څیز اهم وي، مضمون اهم وي او خلک ورته محتاج یا مبتلی په هغې عقیده کې، نو خدای د هغې بیان اول او ضروري ګڼي.
خلکو خدای له اولاد وی او پلار او نیکه ولا چانه عربو به ملایکو ته لوریانې د خدای وي قرآن شریف دومي او یهودیانو عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وي لسمه پاره کې ذکر او عیسایان تر اوسه پورې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي نو اولاد خدای ورلوي او پلار او نیکه ولا نه وي نو چې کوم بده عقیده کې قوم مبتلا و خدای د هغې رد ته مخکې اشاره کوي لم یلد خدای اولاد نه لري عربو ته ناو که ملایکو ته د خدای لویانې وایي او عیسایانو که خدای عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي